بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غواړم د تحیه او تدارکاتو په هکله باندې لنډ او مختصر معلومات تاسو سره شریک کړم. د تحیه او تدارکاتو ریاست چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت ترسره کوي، د دې عمده او اساسي اهداف په څو ډوله باندې: یو، د بیت المال مصرف په شفاف او عادلانه توګه باندې. دویم، د وزارت اړوند اداراتو لپاره په وخت او په ښه کیفیت سره د موادو ترتیبول. دریم هدف د تحیه او تدارکاتو د ریاست دا ده چې په روڼتیا سره د خصوصي شرکتونو او همدارنګه دولتي شرکتونو لپاره د قراردادونو ترتیبول دي. موږ له فتح نه وروسته بعضې قراردادونه او پروژې سرته رسولي چې د هغې له جملې نه د 14 پوهنتونونو لپاره د حشوي موادو قراردادونه وه. همدارنګه د 4 ریاستونو لپاره چې دوی د ولایاتو پوهنتونونه دي او 2 ریاستونه داخل د ریاست کې د دوی لپاره موږ بعضې ساختماني او نور اجناس ترتیب کړي چې د هغې له جملې نه زابل پوهنتون لپاره موږ 3 پروژې درلودې: د اجناسو تکنالوژي او معلوماتي برخه کې پروژه، همدارنګه د دفتري وسایلو د ترتیب. دویم پوهنتون چې د وردګو پوهنتون ده، د هغې لپاره موږ هم 3 پروژې درلودې: آی ټي برخه کې، د تجهیزات دفتري تجهیزاتو په برخه کې، همدارنګه د لمریزې برېښنا ترتیبول وه. دریم پروژه زموږ په خپله داخل د وزارت کې د دینی جامعاتو او د تخصصاتو د ریاست لپاره د تجهیزاتو او د آی ټي وسایلو ترتیبول وه. څلورمه پروژه د علمي پراختیا د ریاست لپاره د تکنالوژي او معلوماتي برخه کې د وسایلو ترتیبول وه، همدارنګه د 9 قلم او نورو موادو ترتیبول. د تحیه او تدارکاتو ریاست هوډ لري لکه څرنګه چې مخکې خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، وروسته هم خپل مسؤلیتونه ادا کړي. د تحیه او تدارکاتو ریاست ته چې کوم مسؤلیتونه راجع دي هغه به په خپل وخت او په شفاف ډول سرته رسوي. د تحیه او تدارکاتو ریاست د وزارت د ټولو اداراتو په خدمت کې، همدارنګه که هغه پوهنتونونه دي، داخلي ریاستونه دي، محصلین دي، د دوی د حشوي موادو د قراردادونه دي، انشاءالله په خپل وخت او په ښه کیفیت به دوی ته خدمات وړاندې کوي. د تاسې له توجه او له اورېدنو څخه مننه. الله پاک مو به عزت لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.